على الدر المختار ده هلته لیکلي دي د فتاوا تاطرخانیې نه نقل کړی ده والابذل للمسلم ان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمجيب كذلك يرد ولا ينبغي ان يزداد على بركات شيء باید په برکات باندې هیڅ شی زیات نه کړي طالبانو. نو دا د رد المختار و د در المختار و د تاطرخانیې خبره سوله. خو طالبانو بیا للبحث مجال ښه خبر دا ده چې زیادت ونسي طالبانو، اتباع د احادیثو صحیحه وسي. اگر چې د هغه له خبرې داسې معلومیږي د روح الماني دلته هم روح الماني بحث کړی 12 جل کې بیا هم روح الماني بحث کوي، د روح الماني رایه دا ده دوی زیادت دې وسي، جایز ده. د در المختار خبره وي مجمعون علیه نه ده طالبانو. او علامه اسماعیل ابن کثیر الدمشقی الشافعي په تفسیر ابن کثیر کې طالبانو وی بیا زیادت ونسي. ما خپل رایم دا د طالبانو که چا کو پروا نه کوي نفس جواز ته، خصوصا هغه حدیث چې رسول الله ویلي مه یې کوه زیادت، هغه خو بیا طالبانو وی مه یې کوه، نو باید زیادت ونسي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته بس ترم دیجی. او بیا دلته طالبانو یو مسئله روح المانی بل ذکر کړی د اختلاف کې نقل کړی ده که چیرته مجلس کې خلک ناستو سلام یې وکړو فرضي کې سنتي کفایي ده واجب کفایي ده په دې ټولو کې به یو جواب کوي که یې مو نه کړی ټولو غاړه بنده ده، که یې وکړه غاړه اخلاص، خو که دا مجیب صوبي و دا جواب چې وکړه دا صوبي و دا د نورو غاړه خلاصیږي که نه، دې کې یو اختلاف د طالبانو. دا اختلاف اصل کې د اصول فقه یو بل اختلاف باندې بنا ده، خو تاسې ویلې نه ده نو زه هم نه درته وایم ولې اصول فقه نه وایه. جنازه صغیر وکړله طالبانو په مړي باندې جنازه تنا صغیر وکړله نو څنګه کیږي؟ هغې خلاصیږي که نه د نورو غاړه خلاصیږي که نه خلاصیږي؟ دا مسله هلته علامه ابن النجیم رحمه الله په احکامو د صوبیانو کې مستقل یو بحث په اشباح النظایر کې کړی، شارحینو د اشباح النظایر مسله ډېره اوږده کړې، مستقل کتاب د صغارو په مسله باندې جوړ ده. علامه استروشني د موږ د احنافو یو ډېر متقدم سړی تېر سوی طالبانو دومره ښه کتاب یې جوړ کړی چې په خپل باب کې بیا داسې کتاب نسته، احکام الصغار ورته وایي، احکام الصغار لاستروشني الحنفي د بخارا د علماو نه پخوا زمانه کې د نن نه په سوونو کاله مخکې تېر سوی عالم ده او ډېر ښه کتاب یې جوړ کړی ده. هسې به یوه خبر درته وکړم د کتاب نه بیا به وایي چې هسې نوم یادی کتلی دی نه ده. كما هو العادة في كثير من العلماء يذكرون كتب الأسامي ولا يعلمون عن وسط الكتاب وعن بطنه ولا يعرفون في الكتاب مسألة. داسې نه ده طالبانو یو مسله پکې دا وه ما نه چا پوښتنه کړې وه چې کله واړه ماشومان روزه ونیسي که نه نن یې روزه ده صغیر ده بیا روزه نیولې نیولې ماته یې کړله دې قضایي شته که نه نفلو کې خو چې شروع وکړې پې قضا یې بیا واجب ده اتمام یې واجب ده او بیا به یې قضایي راګرځئ صغیر له دې نه مستثنا ده طالبانو. علامه استروشني احکام الصغار کتاب کې ذکر کړی ده، ښه کتاب ده ښه طالبانو. دا داسې کتاب ده چې تنا د صغارو مسایل کې راجمع کړي، اوداسونه نیولې وړکۍ به څنګه اودس کوي، مونځ زکات حج دا ټولې مسایل تر اخره پورې پکې شته ده. که تاسې ما سره څوک ګروپ کې یئ 3 ورځې مخکې ما په واټساپ ګروپ کې هم د دې کتاب نه فتوا ورکړله. فتوا داسې وه یو چا ویلي چې ماشومان دي پلار نه ورته 200 لکه روپۍ پاتې دي نور رونه غټ دي هغوی دغه ماشومانو په مال کې به زکات څنګه کوي؟ ورکوي به یې که به یې نه ورکوي؟ نه دی مکلف به زکات نه دي طالبانو، دی باندې زکات نشته، صدقې فطر بېله مسئله ده. هم د دې کتاب نه مې فتوا ورکړه، عبارت مې ورته ویلي و که تاسې کم یو لالا مونږ سره په دې ګروپ کې. نو طالبانو خدا داسې ده چې کتاب باید سړی پیدا کړي، اسانه مسلې پکې را پیدا کېږي. بیا کافر باندې سلام اچول څنګه دي؟ کافر باندې به سلام نه اچوي، یو که داسې و چې دا یو ضرورت ورته پیدا سو طالبانو بیا پروا نه کوي که دا یو ضرورت ورته پیدا سوی و. ورخص بعض العلماء ابتداؤهم به اذا دعت الیه داعیة ويؤدي حینئذ بالسلام. او بیا نو طالبانو بیخي ډېرې مسلې روح الماني ذکر کړي طالبانو ټولې خو نه کېږي. یوه خبره به بله وکړمه هغه دا ده چې حکم یې داسې ده، پرون دا پوښتنه چا کړې مو له طالبانو پرون مون په واټساپ ګروپ کې د دې جواب کړی و. هغه داسې و چې کله امام څه د طالبانو امام چې سلام اړوي السلام علیکم په چا دې سلام وي؟ نیت کې به څوک ورسره یادوي؟ دغه طرف ته چې انسانان دي پیریان دي صالح پیریان او ملایکې دا به څوک کې نیسي؟ په نیت کې نیسي. او همداسې مقتدیان هم همداسې. خو د دې سلام جواب شته که نشته طالبانو؟ اوس زه امام یم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته جواب خو واجب ده، جواب یې شته که نشته ده؟ روح الماني وایي د دې سلام جواب نشته ده، ځکه اصل کې مقصود په دې سلام کې تحلل عن الصلاة ته طالبانو، تحلل عن الصلاة ته روح الماني وایي د دې سلام څوک نشته، جواب یې نشته ده. بیا روح الماني دلته لیکلي په چا باندې سلام مکروه ده، شعر یې نقل کړی طالبانو. یو عالم تیر سوی علامه صدر الدین الغزي
د غزې ده. هغه عالم شعر کې نظم کې کوم شیان ذکر کړي په هغوی باندې به سلام نه کوي. روح المانی هغه ذکر کړي دي. نور خو یې نه وایم طالبانو، د یوه خبره به یې ووایم درته، که چا ډوډۍ خوړله سلام به پې اچوي که به یې نه اچوي. که مړۍ په خوله کې وه نه به یې کوي، اما که مړۍ خوله کې نه وله بیا یې ورباندې واچوه طالبانو سلام. او په دم سلام واجب ده چې مړۍ په خوله کې سلام دې پې واچوه، جواب نسته ده. چې مړۍ تېره کړه بیا به وایي وعلیکم السلام. خبر خو پوه شولې. طالبانو یو کتاب ده آداب المواکلت، ډېر ښه کتاب د طالبانو. په ډوډۍ کې به څه شی نه کوي، دا ټول بحثونه یې پې باندې کړي. ډېر ښه کتاب د طالبانو. نو یو له هغې نه یې لیکلي وایي ډوډۍ دې چې خوړله مبعبع ورته وایي. مبعبع هغه چاته وایي مړۍ په خوله کې که نه نو خبرې کوي. دلته دی دلته ستوني کې مړۍ ده، دی خلکو ته خبرې کوي. نو د وخت کې دا هم طالبانو آدابو د خوراک نه ده، دې ته مبعبع وایي. سړپن موږ ورته وایو طالبانو چې ډوډۍ خوري که نه داسې سړپېږي، سړي په طبیعت ډېر بد لګېږي. نو دا به نه کوي او دا به نه کوي. تر 40 نه ډېر آداب پکې دي. ډېر ښه کتاب د طالبانو پیدا یې کوي. عمره خوندور شیان پکې دي او په هغه ډېرو باندې موږ او تاسې څوک یو اخته یو طالبانو. نو دا خو د سلام خبرې سوي. د سلام ډېرې نورې خبرې هم شته طالبانو. ستی خو نو هغه یا بیا رد المحتار ته مراجعه وکړئ یا دلته بیا روح المانی ټوله وګورئ طالبانو. ستی به پې باندې پوه سئ. کوڼ سړي ته چې سلام کو السلام علیکم لاس به مو سره جګی که نه. او تنها طالبانو سلام په اشاره باندې سلام دا د یهودو عادت ده. سلام بالعکوف وما حکم السلام العسکري هذا ايضا ما هو بسلام للمسلمین. دا سلام طالبانو د مسلمانانو سلام نه ده. ما څو وارې د دې غوښتنه وکړله نظام و حکومت